شکیب الحسن له راشد خان څخه لومړی مقام خپل کړ. د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې تکړه الراونډر شکیب الحسن له راشد خان څخه په یو ورځنۍ لوبو کې لومړی مقام خپل کړ. شکیب الحسن د نړیوال یو ورځنۍ لوبو په الراونډرانو کې لومړی مقام خپل کړ چې له دې وړاندې دغه ریکارډ له راشد خان سره و. راشد خان له دې وړاندې په 359 پوینټونو درلودلو سره لومړی مقام خپل کړی و، خو له تېرې اوږدې مودې راهیسې خرابې کارګردګۍ پینټونه 309 ته راښکته کړل چې له کبله یې لومړی مقام له لاسه ورکړ. له دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د توپ اچونې په برخه کې هم د خرابې کارګردګۍ له کبله دویم مقام له لاسه ورکړی و چې پر ځای ټرین بولټ دویم مقام خپل کړی و. شکیب الحسن اوس د الراونډرانو په لیست کې د 359 پوینټونو په درلودلو سره لومړی مقام لري. په دې لړ کې محمد نبي په 319 پوینټونو درلودلو سره دریم مقام خپل کړی دی. له بل پلوه شل اوریزو سیالیو د توپ اچونې په برخه کې راشد خان لومړی په یو ورځنیو سیالیو کې د توپ اچونې په برخه کې اوس مهال په دریم مقام دی. ډیره مننه ملګرو چې تاسو له یاران ټي وي یوټیوب چینل سره یاستئ. تر بیا ښې شپې ښه وختونه. خو زموږ چینل سبسکرایب کړئ.